عثمان خیل له طرفه یو لویه دستوره شوې د قوم عثمان خیل اړخه په شریکه د مشرۍ پګړۍ د امیر محمد خان په سر کې ښودی شوې. په دې موخه نو منتخب مشر امیر محمد خان دستورې ته په خپل خبرو کې ویل چې په سلګونو خلک په یو پلیټ فارم راغونډېدل. زموږ مقصد د عثمان خیل قوم او د پاکستان د بهترۍ لپاره کار کول دی. هغوی ویل چې عثمان خیل قوم د پاکستان په تعمیر او پراختیا کې لویه برخه لري. هغوی زیاته کړه چې زموږ تنظیم هم په سعودي عرب کې خالص د عثمان خیل قوم د خیر ښېګڼې او د یو بل سره د مضبوطو اړیکو لپاره جوړ شوی دی. دستورې ته شفیق خان عثمان خیل، ابراهیم خان، صدیق خان، ذاکر خان او ظهور خان عثمان خیل هم ویناګانې کړې. دا و د دې وخت اهم خبرونه. د نورو خبرونو اپډیټس لپاره تاسو وزټ کولی شئ زموږ ویب سایټ خبر نیوز .tv. تر بل بلټن پورې اجازت غواړو. د الله په امان.